بسم الله الرحمن الرحیم. منز او اسرار دویمه برخه. منز دا صلاح شه او دقیقه لغوي معنی منز ده چې له لمانځنې او تجلیل نه اخیستل شوی، یعنی المنز په حقیقت کې د خدای جل شانه په جلال او عظمت اعتراف کول دي. د لمانځه په الفاظو او حرکاتو سره د لوی خدای لمانځنه او تعظیم ترسره کیږي. ځینې دا صلاح ریشه صله ګڼي چې په دې توګه لمونځ د الله او بنده ترمنځ د پیوستون او د اړیکو ټینګولو معنا ورکوي. په حقیقت کې لمونځ هم د انسان رابطه له الله جل شانه سره په مکرر او پرلپسې ډول ټینګوي او هم انسانان په خپلو منځونو کې یو بل ته نږدې کوي او د دوی بیلې بیلې قبلې یو کوي. ستاسو لمونځ یو مقدس روحاني ملکوتي سفر او د الله په لوري د روح الوتنه ده. ته غواړې له الله تعالی سره خپلې اړیکې تجدید کړې، د هغه په وړاندې ودرېږې او له هغه سره مخامخ تکلم وکړې. د همدې لپاره باید ستا هر څه پاک او ستره وي. دا مقدس سفر له تا نه د عقیدې پاکوالی، د وجود پاکي، د ودرېدو د ځای پاکوالی او د جامو پاکي غواړي. باید دې ته متوجه وي چې که الله جل شانه ستا لمونځ له معمولي ظاهري نجاست او ناپاکۍ سره نه قبلوي، نو په هغه صورت کې به څنګه ستا لمونځ قبول کړي چې ستا عقیده د شرک په رجس او پلیدي ناپاکه او ستا افکار او عزایم د شیطان له ناولو وسوسو ډک وي. ستا د وجود سلول له حرامو جوړ شوی وي، ستا مطعم حرام، ستا ملبس حرام، ستا د معیشت د تامین لارې چارې حرامي، ستا کارو کسب راکړه ورکړه بیع او شیرا حرامه، د تن جامې دي حرامي او له حرامو لارو ترلاسه شوي، د خیانت، رشوت، غلا، د بل په حق د تیري له لارې. ستا مصلا او هغه ځمکه چې ته ورباندې ودرېږې او الله جل جلاله ته ورباندې سجده کوي په ظاهر کې پاکه خو په باطن کې له حرامو لارو ترلاسه شوي. ما ته ووایه له دې ناپاکۍ او نجاست سره سره به پاک رب چې یوازې د پاک بنده پاک عبادت قبلوي ستا داسې لمونځ څنګه قبول کړي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي د هغه چا دعا به الله جل شانه قبول کړي چې که څه هم له لیرې ځایه له اوږده مزل نه وروسته کعبې ته رسېدلی، د اوږده سفر آثار یې په خیرونو جامو او په درو لرلو ویښتیانو کې څرګند دي، د حجر الاسود مخې ته ولاړ دی، د دعا لاسونه یې اوچت کړي، خو مطعم یعنی خواړه حرام دي او ملبس یعنی جامې حرامې دي. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. زما لمونځ کوونکي وروره، ته د لمانځه لپاره اودس کوې. ستا اودس یو ظاهري بڼه لري چې د مخ، لاس، پښو پرېمینځل او د سر مسحه کول دي، خو د دې ظاهري حرکت تر شا ژور معنوي مفاهیم مدمر دي. د دې حرکت معنا او تقاضا دا ده چې له هر هغه ناولي او حرام کار نه چې په لاس ترسره کیږي لاسونه پرېمینځم، خپل لاس تل پاک ساتم، له داسې عمل نه چې الله ته مې مخ تورن کړي ډډه کوم، غواړم مخ مې تل سپین وي، په تمې او سوال سره خپل وقار او عزت نه ختموم، خوله مې پاکه ساتم، نه حرام خوراک پرې کوم او نه حرام وینا، له هرې ناپاکې خبرې، دروغ، دوکې، غیبت، نمامت او شیطانت نه یې خوندي ساتم. له سر نه مې ټول غلط افکار، ناجایز عزایم، ناروا شیطانی منصوبې، د مسلمان لپاره دسیسې، له باطل سره علاقه او له مفسدینو سره تعلق لرې غورځوم، په خپل سر پاک لاس راکاږم او هر راز پلیدي ترې پاکوم، پښې مې مینځم، په پښو مې د حرام کار په لوري له تګ نه ډډه کوم،
دا پښې به ما فقط د الله په لوري او د حق په پاکیزه لاره بیایي او هیڅکله به د پلید شیطان په ناولي پل کښې نه ږدم. ستا د لاس مخ او پښو پرېمینځلو او د سر مسح کولو به څه اهمیت وي که همدا جوارح دي ټول په حرامو کړو کې مصروف او سلول دي، له حرامو ډک او شپه ورځ د پلید شیطان په خدمت کې وي. هغه ژبه چې له اودس او لمانځه نه مخکې او وروسته په حرامه وینا خوځېږي، هغه لاسونه چې په ناولو کارونو اخته وي، هغه ګوتې چې په ناروا لیکنې کوي، د باطل په خدمت کې او د ظالم ظلم توجیه کوي او د مفسد تکریم او ستاینه کوي، څنګه ومنم چې دا خوله، دا ګوتې او دا لاسونه پرېمینځل شوي؟ په داسې پرېمینځلو سره خو انسان کولی شي له اسرارو نه بېخبره انسان دوکه کړي، خو علیم، خبیر او په اسرارو پوه خدای به څنګه دوکه کړي؟